مشرانو متل دی وایي د اډي چې دی دا د پلار همخنه ده. په نن وخت کې هغه نوي زلمو ته کم داسې نقصان ورکړو چې په حجره کې ناسته نه کوي. نو ماما ته اوس څه وایي دې باره کې چې هغوی ته دا مسلې رامخې ته دي چې هغوی ناسته په حجرو بیټکو کې مشرانو سره نه کوي. نه کوي نو هغوی په دویم ورځ پولیس تانې ته بوځي. ښه غلطو لارو کې ناست دي، صحیح غلط استعمالوي. صحیح نو دا زموږ تاوان دی که بالکل دا چې دی غټ تاوان دی. مونږ کشرانو پسې بیا منډې وو، تکلیفونه کوو، منلزاري کوو. نو بالکل ډېرې داسې خبرې دي چې د هغې نه مونږ محرومه وو او هغې وجه دا ده چې مونږ مشرانو سره ناسته نه کوو، مشرانو نه ځان نه پویو، مشرانو نه سلا نه الو، حجرې بیټک مخ هم نه دی کړی، ناسته پاسته طریقې مطلب مونږ نه هېرې شوي دي، مینه محبت نشته دی. دا ټولې خبرې دي چې د کمې مطلب مونږ ته مخه ده او دا مونږ غټ تاوان کړی دی په نسبت چې مونږ حجره بیټک مشرانو سره ناسته نه کوو. زوی په څه دی راویشته پی؟ ښه زهیب چې دی پی ویشتل او کور ته روان شو. موږ په بار ملکونو کې وخت تېر کړی دی، لکه ډېره خوشحالي چې به م څوک په پښتون سړی به م هسې مو کتو نو ډېر به خوشحاله شي سړی. صحیح صحیح. السلام علیکم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. جی دا وخت د سحر ټایم دی، کلي کې چې دی بهر راووتمه. دلته چې دی وحید خان لګیا و مونډان مونډانې ټولول، ما یې چې یو بله ښایسته ویډیو م د علاقې په ښکلا باندې جوړه کړم او د علاقې کې مطلب څه سیسټم وي، څنګه صورتحال وي، په هغې جوړه کړم او تاسو سره یې شیر کړم. نو دوستانو دا وخت چې دی وحید خان زما مخې ته لګیا دی، کار کوي، تاسو ته په دې ویډیو کې هم خو وحید خان ستړی مه شئ، په خیر راغلي، څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ برابر یې؟ ښه نو دا چې دی کرین شاول د کې مونډان جړې مړې اوښکې دي، وحید خان پکې لګیا دی، کار کوي، تپوس ترې کوو چې ټیکۍ غشتې که په مزدورۍ لګیا دی که څه سیسټم. دا راته ووایه چې دا تا غشتې دي که څه حساب دی، ټیکه دی غشتې که په مزدورۍ لګیا یې؟ دا خو م ټیکه غشتې وه جي او اوس اومښکه ښه او اوس یې په منکس باندې خرڅوو. ښه خرڅی به دا خپله. دا مزدورۍ لپاره. صحیح صحیح. وحید خان چې دی دا مونډان اغشتي، دلته یې ورپسې گاډۍ هم راوستې دي، لوډر کې چلی، بیا هلته یو سپیسیفیک ځای، یو خاص ځای ورته مختص کړی دی، هلته کې بیا لړکوي او بیا یې په مزدورۍ چې دی خرڅوي، لږه ډېره ګټه پکې کوي. وحید خانه نو څه مزدوري به پکې راته پاتې شي که نه؟ انشاءالله چې امید خو د ربه کومه. ښه خدای دې وکړي چې تا له ښه ډېره مزدوري درکړي او بالکل ډېره زیاته خواري چې دی کوي. دا وخت چې دی نور بیا راوتی دی، موسم بدلیږي را بدلیږي، باران، اوریځ، نور. اوس چې دی نور راوتی او د باران نه پس چې نور روځي هغه ډېر زیات تیز وي او سیزل کوي، که داسې نه ده وحید خانه؟ او ډېر زیات تیز نور دی دا وخت. او زه دلته کې را چکر شوم، دې نه پس چې دی انشاءالله نور کلي علاقه کې به م ګرځو. وحید خانه کوم خلک چې د ګوري څه سپیشل پیغام ورته ورکول غواړې؟ زما خو ټولو مسافرو ته دا درخواست دی چې الله پاک م خوشحاله ساته او بس ځکه چې ما په خپله مسافري کړې ده دوبۍ کې، سعودي کې. صحیح. خو بس چې څه په قسمت الله پاک لیکلي که نه هغه انسان ته رسي. ښه ډېرې پیسې م ګټلي دي، بس الله پاک رامن امتحان راوستو. صحیح. او بس اوس بیماران خو خپل محنت نه پرېږدو. بالکل ښه خبره ده. ځکه چې تا ته په خپله پته ده زما د کور کلي سړی ما سره 15 اپریشنه کړي دي. بالکل جی بالکل صحیح ده. زه خپل محنت نه پرېږدم ځکه چې زما واړه بچي دي. بالکل بالکل جی. او الله پاک دې ارامونه ټول مؤمن مسلمانانو سره، خاص کر مسافرو ته مې دعا سلام دی چې په هر ځای کې په هر بالکل دا الله پاک دې خوشحاله او آباد ساتي او الله پاک دې د خپلو کورونو ثواب وکړي. امین. چې راشي خپلو بچو سره مشغول شي، په خندا په خوشحالۍ شي، او خدای د ښه روزګارونو په پاکستان کې مالکان کې چې بس سہولت کی که نه؟ انشاءالله. وحید خانه څه وی د کلي ماحول په هکله څه وی او د بهر ماحول په هکله څه وی؟ نو د کلي ماحول خو داسې لکه د کور، لکه سړی چې خپل کور کې ناست که نه؟ مالت خو داسې او کلی خو داسې چې په انسان باندې داسې لګي لکه د جنت غوندې که نه؟ لکه سړی چې په جنت کې ناست وي. دا دړنه وی حقیقت دا دی. دړنه د حقیقت خبرې دي دا. صحیح. ځکه چې موږ په بار ملکونو کې وخت تېر کړی، لکه ډېره خوشحالي چې به م څوک په پښتون سړی به م هسې مو کتو نو ډېر به خوشحاله شي سړی. ډېر به خوشحاله شي. صحیح. نو زما مسافرونو ته ټولو ته دا درخواست دی چې الله پاک په خپل پاکستان کې ثواب د خپلو کارونو ثواب وکړه او خدای پاک هم دلته کې بس خپلو ښاد او آباد ښاد او آباد وساتي. او بس نو به موږ ته څه ووایو، به تا ته ښه ښکاري چې موږ شپه ورځ ګرځو او دلته کې محنت مزدوري وکړو. بالکل ډېره زیاته محنت مزدوري چې دی وحید خان کوي
او خدای دې هر هغه پښتون چې د دنیا په کم ګوټ کې وي خدای دې د خپل کار روزګار مالک کی سره زمونږ سره د ټولو مسلمانانو دا هر یو کدلته بالکل بالکل پردی مزدوري چې دی ډېر ګران کار دی مشرانو متل وي د اړي چې دی دا د پلارم ښه بالکل پردی مزدوریانې چې دی هغه ډېر ګران کار دی د بل د اواز لاندې به کار کوي نو بالکل ډېره ګرانې شي دا وحید خان چې دی دا جړې دا مونډان اغوښتي دي مزدورۍ دپاره دا به اوس یو ځای ته وړي هلته بیا اچوي بیا داسې ګاک راځي چکر لګوي نو د خرڅ مرسواس کوي او بالکل خلکو ته پته وي چې دا خرڅ لیره وړي دي نو بیا چې دی د منکت په هغه باندې دا خرڅوي او دې کې ورته لږه ډېره مزدوري پاتې کېږي خپل محنت یې چې دی راټینګ کړی دی او بس کلي کې چې خامخا څه منډې تړلې څه کار روزګار به خامخا کوي نو دا وحید خان وجي چې تاسو سره مې په ویډیو کې میلاو کو دې نه پس چې د کلي مالت کې ګرځو د جاني بابا په ډیره باندې به داسې ځم او د پټو کې به ګرځم که څه سبزیانې وي هغه به هم زه تاسو ته ښیم او که څه کسان مشران را سره میلو شو نو هغه به هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې چې دی ښیم په دې لاس د مونډانو سره دلته کې د باټینګړو یو پټی و نو دې کې تاسو ته زه دا فصل ښیم باټینګړ ته هم ښیم دا وګورئ جي دا د باټینګړو بوټي دي چونکې نن سبا باټینګړ وحید خان راته وی ډېر زیات ګران دي خو که ګران دي نو په بوټو کې چې دی باټینګړ هم نشته تاسو کتی شئ جي تش دي نو ګران خو ځکه دي چې مطلب باټینګړ کم دی مارکیټ کې چې دی کمی دی شارټیج دی د دې د وجې دا وګورئ دا چې دی باټینګړ شوي دي مال چې دی دا وخت پټی نه کوي تش دي او زه ورته راچکر شوم ما چې تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کړم دا یو بوټي سلک ډېر نیولي دي نو هغه هم تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم او دا چې دی د الوچو باغ دی الوچې یې فی الحال شکولي دي ځکه د الوچو سیزن چې دی نږدې تیر شو او په هغه وخت کې چې دی زه څه کارونو کې مصروف وم او ویډیوګانې مې نه جوړولې ګینې ډېرې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې د هغې هم جوړې دي انشاءالله په راروان وخت کې که الله پاک راته مکمل وکړو ژوند او خیر نو بس انشاءالله دا ویډیوګانې به هم جوړو تاسو سره بیا شیر کوم مزې به هم ترې واخلئ او ډېره زیاته مزه هم کوي نو دا د باټینګړو یو پټی و وحید خان راته وی ډېر ګران دي خو چې خپله ورته رالم ویزټ مې وکړو نو په پټي کې چې دی باټینګړ بوټو کړي نه دي ګران ځکه دي کومې سبزي چې شارټیج شي کمې وي نو هغه چې بیا دی مارکیټ کې ډېر زیات ګرانوي نو دا وګورئ جي دې نه پس چې دی مخ پر لزو او نور ځایونو ته هم ویزټ کوو چکر لګو ستاسو نوم دی محمد زهیب د ظهور خان زوی دی دیم چې دی په ډیره کې موجود و ما یې چې دی ویډیو کې تاسو سره چې دی میلاو کړم زهیبه څنګه چللی ښې سویم کې 2 کې اے بی سی خو به درځي 1 2 3 څو پورې درځي 100 پورې درځي شاباس زهیبه څه ووایه نعت مات دلې درځي تلاوت وکړه که نه سویمه سپاره دي دا الف لام میم حفظ خو دې لا نه دی شروع کړی که نه ښه سبق ورته ووایه که نه ښه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاک الله محمد زهیب چې تلاوت وکړو زهیب ته نور ښې اجازت راکړې زما ښه جي دا چې دی جاني بابا ډېره ته یو ځل زه ښیم دا وګورئ جي دا پکې ټیکټر ولاړ دی او دا یې ښکلی شان دالان جوړ کړی دی پکې کټ پروت دی بالغ پکې پروت دی میلمنو دپاره چې دمه کوي دا وګورئ ماشاءالله کوم ډیزاین سره چې دی دا دالان جوړ کړی دی که په دې سایډ وګورو ډېر سپیشل او ښایسته اناران چې دی هم شوي دي دا وګورئ دې بوټي کې ماشاءالله ښه جي دی دې خوا بوساړې تړلي دي اخوا ټریالیانې ولاړې دي خرګاډې دلته چې دی څاروي ماروي وي نو داسې د ډېرې پوزیشن دی تاسو وکتل دې نه پس چې دی اوس مونږ اخوا ته ځو پټو طرف ته چکر وهو ګورو به چې د علاقې څه پوزیشن دی هغه به هم زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم زهیب څه دی راویشته پی ښه زهیب چې دی پی وایشتل او کور ته روان شو ښه دا درته ښودل غواړم د کریلو فصل تارونه چې دی ورته لرګي ورته لګولي تارونه په لرګو سره چې دی ټچ کړي دي نو دې سره زیلی میلی نه خرابېږي کریلی نیولي دي خو زما په خیال خواري ورسره ډېره نه ده شوې نو دومره ښه کنډیشن کې دا وخت چې دی کریلی نه دي که کړي هم دي نو دومره صحتمند دي نه دي دا وګورئ څه داسې قسمه کریلې شوي دي په هغه سایډ وګورئ سید اکبر کاکا چې دی ګیا کوي
لګیا دی. نو زه کوشش کوم چې داسې ورشم او تاسو ورسره میلاو کوم. دا پراجبین چې دی هم کرلی شوي توری، خو صفایي مفایي او خیال یې نه دی ساتلی شوی. د هغې وجې چې دی ډېرې ښایسته نه دي شوي. السلام علیکم سید اکبر کاکا، څنګه یې؟ ټیک ټاک؟ صحت هم ښه دی سید اکبر کاکا؟ السلام علیکم. السلام علیکم. دا زموږ کاکا سید اکبر کاکا چې دی دا وخت دلته کې ګیا کوي. څنګه یې ماما؟ صحت هم ښه دی؟ کتونکو ته څه وایي دا وخت چې دی که بار خلک دي او که په ملک کې دي ټول تاسو دا وخت ګوري، نو هغوی ته څه ویل غواړي؟ او که نه الله دې خوشحاله ساتي، موږ به ورته دعا کوو او خدای دې خوشحاله ساتي. کامران الله دې کامران صحتمند کړي، او سره زموږ د بچو. آمین آمین. او دې خدای دې ډېرې خوشحالۍ ورکړي. آمین آمین. موږ ته هم دعا کوي او موږ هم ورته دعا کوو. بالکل. کاکا یو خبر راته دا وکړئ، د کلي په حوالې سره څه وایي؟ د کلي صورتحال، د کلي د ماحول په حوالې سره. د کلي ماحول چې دی نو خراب دی که نه یار، ګیس راته نه پرېږدي، داخلې رانه کړي دي ښه. او پیپونه یې اچولي دي، هغه دغه که نه غټ پیپونه ښه داخلې رانه حکومت اخېستي دي. ښه 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 اوس هم نه کوي. ښه. دا چې دی د کاکا یو ګیله معنا وه چې کومه یې تاسو ته دا زموږ کلي حل دی. او در وړاندې کا ګیسونو پیپونه چې دی وی لګولي دي او ګیس پکې نشته دی. او ماما بل راته دا خبره وکړي، پخوا به چې کومې حجرې وې که نه او کوم دغه بیټکونه به وه، نو دې کې به دا مشران او دا خلک به چې دی راټول شو، ګڼه ګوڼه به وه، ګپ شپ به یې لګولی وه. بالکل. نو نن چې کوم صورتحال دی او نن چې کوم د هلکانو کنډیشن دی، نو چې تاسو وګورئ نو دا په دې د لا افسوس درځي، مطلب چې حجره کې مونږ ناسته پاسته نه کوو، نو داسې څه کمی مونږ نه پاتې شو چې هغه نشته دی د هلکانو کې. تکلیف دی که نه غټ دغه دی، کنجوستوب دی، ښه سکولت نشته، ښه خوند مزې هم هغسې نه. هلکان بېکاره شو، او عمله شو، او غلطو لارو روان شو. صحیح یو دې خبرې د مشرانو نشته، که نه؟ نو بس خراب شو که نه. بالکل. مشرانو سره چې ناسته پاسته وکړي نو بالکل برکت او څه زده کړه چې دی سړي ته ورشي. نو حجره کې چې خلک نه کیني، مطلب هغې څه تاوان مونږ ته راورسولو. ډېر خلک یې ډېر خراب کړو. ښه 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 ښه. بالکل. او موبایل حوالې سره څه وایي؟ موبایل خو ښه شی دی، خو چې ښه استعمالوي. ښه 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 ښه. صحیح صحیح. موبایل خو ډېر زبردست دی، ورک سړی پیدا کوي که نه؟ صحیح. په نن وخت کې هغه نوي زلمو ته کم داسې نقصان ورکړو چې په حجره کې ناسته نه کوي. نو ماما ته اوس څه وایي دې باره کې چې هغوی ته دا مسلې رامخې ته دي چې هغوی ناسته په حجرو بیټکو کې مشرانو سره نه کوي؟ نه کوي، نو هغوی په دې مورې پولیس تانې ته بوځي، ښه. غلطو لارو کې ناست دي، صحیح غلط استعمالوي. صحیح. نو دا زموږ تاوان دی که نه؟ بالکل. دا چې دی غټ تاوان دی. مونږ کشرانو پسې بیا منډې وو، تکلیفونه کوو، منزداري کوو، او تاسو یې راپرېږئ. پوهه نشته که نه؟ نشته که نه. صحیح صحیح. نو بالکل ډېرې داسې خبرې دي چې د هغې نه مونږ محرومه وو او هغې وجه دا ده چې مونږ مشرانو سره ناسته نه کوو، مشرانو نه ځان نه پویو، مشرانو نه سلا نه الو، حجرې بیټک مخ هم نه دی کړی، ناسته پاسته طریقې مطلب مونږ نه هېرې شوي دي، مینه محبت نشته دی. دا ټولې خبرې دي چې د کومې مطلب مونږ ته مخه ده او دا مونږ غټ تاوان کړی دی په نسبت چې مونږ حجره بیټک مشرانو سره ناسته نه کوو. مهرباني کاکا، شکریه شکریه. خبره مې درته کوله د کریلو باره کې. دا کریلې چې دی شوي سیسټم یې ورته ډېر زیات ښایسته کړی دی، ډېره زیاته خواري پې کړې ده، خو زه وایم چې کوم مقصد و نو په هغې کې د کمی رالی دی او هغه دا چې بوټي سره خواري نه ده شوې. بوټي چې دی کریله په دې کنډیشن کې کوي، کریلې پکې ډېرې دي، خو چې څنګه مطلب کېدل پکارو هغسې صحتمند دي او هغسې ښایسته نه دي. خو زه بیا هم څه خو ده که نه، نو دا چې دی وګورئ دا لرګي ورته ښخ کړي، تارونه یې پکې بوتلي دي، د زیلی د خرابېدو نه بچي، مال هم ډېر زیات کوي. کریله چې دی هغه ګڼ تعداد کې چې دی بیا کوي، ځکه یو خو دې سره چې دی څښا کېږي نه، لاندې کله چې دا کریله پرته وي په ځمکه که نه، نو دې سره چې دی باران ماران وشي، دې سره چې دی څښای شي. په دې صورت کې چې دی یو خو د باران د اوبو نه بچي، په ځمکه نی پرتې، نو یو سیډ یې چې دی اکثر له هغې سره څښا شوي، نو هغې نه هم بچ دي. ډېر زیات فایدې دي د داسې کارو. نو تاسو وګورئ جي دلته کې دا کریلې شوي دي او ورور چې دی اسویم لالا دا کریلې او اسویم لالا چې دی کریلې ډېره زیاته خواري ورسره کړې ده. او دا چې کوم ته مونږ وایو سورګلې ساګ، بالکل دا دی ښه ډېر شوی دی.
نو کله چا هم پکاري دلته کې راتلی شئ په ویډیو کې موږ تاسو خو تاسو په اټو سیټ ته چکرې مکرې نه راوهئ